سر مونږه چې تاسو باندې څومره ریسرچ کړی دی یا مونږ ته څومره اندازه کیږي نو تاسو کلاسیک ادب باندې ډیر مینی او پای کې تاسو کارم ډیر کړی په حمید بابا تاسو ډیر کار کړی خو بیا په تیره تاسو په کاظم خان شیدا باندې ډیر لوی کار کړی دی نو تاسو کاظم خان شیدا باندې دومره لوی کار کول دا تاسو په کاظم خان شیدا کې لیدسه او دویم د خپل خوخه دغه یو دوه شعر او دغه تشریح کراته وک او دا سی و چې دا سړی حیران شي دي تم چې دا کاظم خان شیدا نه خو خلک تختی یعنی ورنږدې کېږي نه چې دا یو دوه شعر سړی وای کنه صحیح وای چې دای سی ویلې دي بس پریږي دي او زه چې د ادب میدان ته راغلم نو زما چې کوم د 1998 کې چاپ شوی کتاب دی د ښکلا هنداره هغه کې زما یو مضمون وو د کاظم خان شیدا د جمال نظریه خج نو شیدا سره زما د ابتدا نه مینه و خج او بیا هغه مینه زیاتېدله او بیا په زه پوهېدل هم زما آسان شو مخکې خو په شیدا پوهېدل ډېر ګران نو چې ورسره به اسانۍ پیدا کېدې نو زه به زیات متوجه کېدم په کلاسیک کې یو رحمان بابا یو کاظم خان شیدا رحمان بابا خو زما په 99 کې کتاب چاپ و د رحمان بابا اجاز خو په شیدا ما ویل چې دا پوهه لږه زیاته شي د خپل انډرسټینډینګ لږ ډیولپ شي نو په 2015 کې بیا ما د شیدا دیوان چې دی دغه ترتیب تدوین دیباچا هغه ما وکړو په 2015 کې په 2019 کې زما د کاظم خان شیدا د دیوان د تشریح یا شرح لومبه جلد چاپ شو اوس یو څو میاشتو کې د هغې دویم جلد چاپ شو نو د شیدا دیوان به انشاءالله زه مکملوم یو جلد نیم پاتې دی نو د ټول دیوان شرح به زه کوم نو کاظم خان شیدا زه ځان ته راغ کړم څه زما خپل مزاج داسې و چې هغه کلاسیک او هغه ډېر ژور فکر چې دی هغې کې به چې په یو دوه نقطو پوه شم نو ډېر خوند به یې راکړو او بیا شیدا کې زه داسې قدم په قدم ورتلم ما چېرې دا د ډېر لوی معیار شاعر دی ستاسو په پوښتنه کې دویمه خبره دا وه چې که یو دوه شعرونه یې تشریح کوي زه کوشش کوم چې د شیدا کم آسان شعر ووایم ځکه چې ځینې شعرونه داسې دي چې هغه په تشریح کې مسله کوي صحیح نه پوهېږي یو شعر داسې دی چې د هر چا چې منور د بخت کوکب وي انجذاب د کهربا په کهکشان کا د هر چا چې منور د بخت کوکب وي انجذاب د کهکشان په کهربا کا اوس مونږ ته پته ده چې کهکشان خو یو ډېر لوی څیز دی چې په لکونو کروڑونو ربونو ستوري پکې او هغه ټول یو بل ځان ته راکاږي ګریویټي پکې خو شیدا بیا چې د بخت کوکب یادوي نو دا یو روزمره هم ده چې د بخت ستوری ښه دی بختور دی که نه دی بختور نو شیدا وایي چې د چا د بخت ستوری زورور وي نو د هغه انسان کهربا هم د کهکشان کار کوي کهربا د کبل د غیا یو بوټی دی چې په کپړو مګي هغه د واړو واړو کبل او د ډکی ځان ته راکاږي دا ډېر معمولی طاقت دی صحیح خو وایي چې د چا د قسمت ستوری بختوري نو د دې په کهربا باندې د کهکشان عمر طاقت حاصل کی دی بیا وی انجذاب د کهکشان په کهربا کا په هغه کهربا د ټول ستوري په ګریویټي کې راولي ګرفت کې راولي نو یو د بخت ستوری بختور ټول بختور د دشو ویل دا وایي جی سر خو دې لږ آسان شعر به وایم جی سر شیدا وایي چې شګفته کړه لکه لمر جبین هر چا چې پتله دې سیاه پوش تمام جهان شي اوس دلته لږ مونږ په اسانه پوهېدی شو چې جبین ټنډه ده وایي ټنډه روښانه ده نو نور سره تشبیه ورکړی دی چې نورم رڼا کوي نورم روښانه دی شیدا ویل دا غواړي چې خپله ټنډه دومره روښانه کړه لکه نور چې دی صحیح او دا ځکه چې که ته د دې دنیا نه پریوځې یعنی وفات شي نو که ستا ټنډه روښانه وه نو ستا په هغه وفات یعنی دې جهان نه تلو باندې به ټول جهان تورې جامې واغوندي د غم لباس به واغوندي چې یو داسې روښانه ټنډه والا شخصیت مونږ نه لاړو نو تشبیه نور سره په بله حواله ټیک راځي چې نور هم پریوځي نو ټول جهان تک تور شي نو دا شیدا ویل غواړي چې دی تور لباس واغوستو ټنډه روښانه و د نور هر چاته رڼا ورکوله پریوتو ټول جهان تک تور شو غم ورپسې مناوي وایي چې خپل تندې دغسې کا چې تم پریوځي نو خلک د غم لباس واغوندي یو شعر بل ویم جی سر نو هغه داسې دی چې ډېر ښکلی شعر دی کله کله د شیدا د شعر یادولم ډېر ګران شي چې سرور په مستعار کا شیدا واوره دې کې لږ ټکي آسان دي نو ځکه مې چې په آخر کې به آسان شعر وي چې سرور په مستعار کا شیدا واوره د دهقان په دانا رقص د آسیا کا
اوس د دهقان دانه مونږ پیژنو چې کله دهقان دانې یوسي جی جرندې ته جی نو د جرندې پل اوچورلی ها نو هغه آسیا چې دا اسمان ته وي د جرندې پل ته وي صحیح نو د اسمان سره د گردش روزمره محاوره تړلې ده جی او د جرندې پل پل گردش دی اوس دا ویل دا غواړي چې دا گردش څه کی وي د کې سرور وي لکه دا زلمی چې اتړ کوي چکر وهي نو هغه چکر کې دی خوشحالي محسوسي مست وي اوس دا په دغه استعارو کې ویل دا غواړي چې سرور په مستعار کا شیدا وره یعنی څوک چې د خپل مستی هم قرض اخلي نو دا خدا سي لکه چې د دهقان په دانه رقص دا آسیا یعنی د جرندې پلم ال اتړ کوي چکر وای چې دهقان دانی یوسي نو دی وچورلی کله دهقان دانه نه وي د رقص نه کیږي د اتړ نه کیږي د چکر نه کیږي او بیا هغه د اسمان گردش هم په نظر کې راولي چې آسیا چې دی اسمان ته هم وي نو دا یو ټیکنیک سره خبره کوي چې دا چې سړی حیران شي ډیره جوړه شاعري کوي سره بیا تاسو غوندې خلک په دغه باندې پوهېدل دي نه خو د شیرونو نو د تشریح نه خو اندازه کیږي سر چې تاسو پاغه کاظم خان شیدا باندې ډیر مینی او ډیره جوړه مطالعه ده په جدید ادب کې تاسو د چانه متاثر یا کم داسې شخصیت ته او دغه وجه سره د غزل په ټیکنیک کې زه د حمزه بابا ډیر متاثر ډیر پوخ غزل لیکي او پاغه کې دغه د شیدا او د رحمان بابا غوندې لطافتونه دي جی سر نسبتونه دي رعایتونه دي غزلیز جی نو په غزل کې حمزه بابا په نظم کې ډیر خلک دي او غنی په خپل غنی خان ډیر لوی شاعر دی او په تحقیق تنقید کې زما آیډیل چې د کامل صاحب دی سره دی چې د دوست محمد کامل صاحب په لار باندې همیش خلیل کلندر مومند او نور محققین روان دي خو زه که یو سړی ټاکم چې په علم تحقیق تنقید کې کوم شخص زیات متاثر دی نو دوست محمد کامل صاحب ها صحیح